بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې زموږ د افغان کډوال چې کوم په دا وخت په پاکستان اسلامي جمهوریت کې میشت یو، موږ ته د یونیسیار د خوا څخه کوم کارډونه چې راکړل سوي وو، سمارټ کارډونه یا پیوار کارډونه، د هغو ډیټ هغه چې د اکسپایر سو پر دغه 10 جون میاشت باندې. نو بیا چون لوی اختر رالی، اوس زموږ افغان کډوال د یوه صوبې څخه په بلې صوبې ته د روزګار دپاره ځي، خصوصا د بلوچستان ایالت څخه د سند ایالت ته ځي. خاص کر زموږ کوم هغه افغان کډوال چې په کیمپو کې میشت دي، هغه غټ روزګار ذریعه چې ده هغه په کراچي ښار کې پر ډیرانو باندې دوی کاغذونه ټولوي، یا هلته د کباړي کاروبار کوي، یا پر چوکو باندې روزانې کوي. خو د سند حکومت د خوا څخه دا 2-3 ورځې کېږي چې زموږ د افغان کډوال چې کوم پیوار کارډونه ورسره دي نیول سوي دي. نو زه د یو افغان کډوال په حیث باندې د پاکستان د اسلامي جمهوریت د وفاقي حکومت او دارنګه د سند ایالتي حکومت څخه دا اپیل کوم چې زموږ د افغان کډوالو غټ ذریعه چې د هغه په صوبه سند کې روزګار دی. نو چون زموږ خلک چې دي دلته په بلوچستان کې روزګار نشته، دوی هلته د ځای شاکه کارو باندې مصروفه دي یا کوم د صفایي په کارو باندې مصروفه دي. خو چون د دوی سره پیوار کارډونه هم شته، د پیوار کارډو سره نیول سوي دي. هغه افغان کډوال چې کوم اسناد نه لري یا غیر راجسټر وي یا پیوار کارډ ولري، هغه دوی په کوم جرم مبتلا وي، د هغو خبره نه کوو. کوم چې زموږ افغان کډوال په کیمپو کې دي او دوی ځي په کراچي ښار کې، هلته د پیوار کارډ سره نیول سوي دي. نو زه د دوی څخه دا اپیل کوم، او خاص کر په بلوچستان ایالت کې د افغان کمیشنر صاحب او ډي اے څخه دا اپیل کوو چې زموږ د دغو افغان کډوالو چې بار بار ټلیفونان راکوي او زموږ سره په رابطه کې دي، دوی دا غوښتنه کوي چې زموږ نیول روان دي، او کوم چې زموږ په د کراچي په ښار کې خاص کر د صفایي د کراچي کې موږ کارونه کوو، خو په هغه کې موږ ته دغه د پولیسو د خوا څخه نیول شروع دي. نو زه بیا هم د پاکستان د اسلامي جمهوریت او دارنګه د صوبایي حکومتونو که د سند دي که د بلوچستان دي او دارنګه د ملګرو ملتونو د یونیسیار څانګې څخه دا غوښتنه کوم چې تاسې زموږ دغه کوم د کارډو تاریخ چې پوره سوی دی، پای ته رسېدلی دی، د دې په اړوند باندې تاسې ناسته سره وکړئ او زموږ د مستقبل دپاره، زموږ د دغو افغان کډوالو د نیولو دپاره تاسې چې دی اقدام وکړئ. او زموږ دغه افغان کډوال چې د یوه ګوله ډوډۍ دپاره هلته تللي دي او دوی په تاڼو کې ناست دي، نو د دوی په راخوشي کولو کې او د دوی د ستونزو په حل کولو کې تاسې لاس په کار سئ. بیا موږ د پاکستان د حکومت قدرداني کوو چې 4 لسیزې زموږ د افغان کډوالو ته غېږه خلاصه کړې ده او زموږ د افغان کډوالو میلمه پالنه یې کړې ده. خو بیا هم د دوی څخه دا ریکویسټ او غوښتنه ده چې زموږ د افغان کډوالو کوم چې دا وخت په کراچي کې د نیولو سره مخامخ دي، د هغو په درولو کې او د دوی د ستونزو په حل کولو کې تاسې پر موږ باندې او زموږ د افغان کډوالو په مشکلاتو کې لاس په کار سئ او دغه لړۍ نوره پای ته ورسېږي او زموږ افغان کډوال وکولی سي چې یوه ګوله ډوډۍ د کراچي په ښار کې پیدا کړي. مننه.